اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو ملګرو د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه زما له قومونه پروګرام دی ګرانو ملګرو د دینی مسایلو پروګرام دی د دینی مسایلو حواله سره سپیشل پروګرام دی دینی مسایل او د اسلام په رڼا کې د هغې حل هر هفته د جمعې په شپه باندې دا پروګرام د خپرونه د FM روخان د لارې تاسو ته بالکل نیغ په نیغه باندې وړاندې کېږي او د هغې نه چې کوم دی زموږ وروڼه خویندې زموږ مشران زموږ بزرګان د هغې نه مستفید کېږي تاسو رالېږلي دغه پیغامونه تاسو رالېږلي دغه خطونه تاسو رالېږلي دغه سوالونه مونږ د مولانا طاهر صاحب مخې ته ږدو او هغې تاسو له د هغې د اسلام په رڼا کې په تفصیل سره جواب درکوي تاسو دا هم وایي ګرانو ملګرو چې د دغه سوالونو دورانیه چې کومه ده هغه د هرې جمعې په شپه یعنې د زیارت په مازدیګر د مونځ پسې تر د ماسخوتن مانځه پورې دغه دورانیه ده په دغه کې مونږ ستاسو راغلي کالونه چې کوم دی مونږ هغه اخلو افیر او ستاسو دغه پوښتنې چې کوم دی تاسو ته کومې مسلې پیښې وي تاسو ته کومې مسلې مخې ته راغلي وي هغه مونږ په کاغذ باندې رقم کوو په کاغذ باندې لیکو دغه ستاسو دغه سوالونه مونږ رقم کوو او د هغې جواب چې دی نو تاسو له بیا مولانا طاهر صاحب درکوي نن هم ګرانو د جمعې شپه ده د نور کله په شان نن هم زموږ سره مولانا طاهر صاحب په سټوډیو کې موجود دی هغې له مونږ بیا زحمت ورکړی دی د هغې خو لکه د نور کله په شان نن هم ډېر شکرګزار یو ډېر مشکور یو ستاسو له خوا هم چې کوم دی مولانا طاهر صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو تاسو سلامونه هغې ته وایي تاسو د هغې شکریا ادا کوئ تاسو چې افیر کوم کالز راځي تاسو د هغې شکریا ادا کوئ تاسو د هغې منندوی یې خو بیا هم چې کوم دی دغه شکریا یې مونږ هم ادا کوو د FM روخان د سټاف د لارې د FM روخان برخه ده زمونږ خو بیا هم چې کوم دی مونږ د دې شکریا ادا کوو چې په دغه دومره لنډ تنګ وخت کې چې کوم دی یا په دې مشیني دور کې د FM روخان د مینوالو لپاره وخت وباسي د هغې ډېر زیات مونږ مشکور یو راځم به مولانا طاهر صاحب طرف ته به راځم او هغې ته به هرکلی هم وایو مولانا طاهر صاحب السلام علیکم ستړي مو شو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټیک ټاک یې وایي جو سوزي خیر سره الحمدلله جی تاسو ښه صحت هم ښه الحمدلله ژوند ښه روان دی جی کرم الله که ستاسو اجازت وي نو دغه سوالونو دغه مرحله به हाँ बिल्कुल शुरू हो یو ورور د تیمرګرې نه پوښتنه رالیږي هغه وایي چې زما د کورواله مې ده ښځه مې ده د هغې تعلق د یوې مالدارې کورنۍ سره دی او زه په خپله باندې چې کوم دی یو قرضدار یم غریب یم نو دوی وایي چې زه دغه پوښتنه کول غواړم چې آیا زما کورودانه یا زما ښځه چې کوم دی ماله زکات راکولی شي که نه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين زمگرانو قدرمنو من والوردنکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو ندی دی بارے کی اسلامی تعلیمات داری چې د زکات مصارف اسلام کې بیان شوی دی چې زکات چاته تور کولای شي چاته نشي ورکولای جی نو څه کسان داس دي چې هغه ته زکات ادایګي نه کیږي که زکات ورته ادا کوي نو هغه باندې زکات کیږي نه ادا کیږي نه یو دا چې هغه ته ویل کیږي اصول فروع یا پلار اولاد نه شور کولای اولاد مور پلار نه شور کولای رورلا خورلا ترلا وغیرہ ټول ورکولای شي درنګي دویم چې هغه خزه خاوند زکات نشي ورکولای او خاوند خزه ته زکات نشي ورکولای نو دوی ته دا گزارش دی چې اگر تاسو بیبي کور ولا ډیره مالدار غرانه سره تعلق ساتي کېدای شي چې هغه سره پیسې نقدیت هغه سره سیوای لیکن پکاره چې هغه په هغه سره نقدیت سیوا ده پیسې ورته سیوا ده چې کور خرچات خرچه او چلی لیکن کوم پیسې د زکات هغه باندې واجبېږي نو خاوند ته نشي ورکولای او نه خاوند بیبي ته زکات ورکولای شي جی دا ست یو کالر زموږ سره په لاین دی دا دې سره خبرې کوو السلام علیکم هغه کالر زموږ پورې چې کوم دی نظر رسېدلی هغې کال زما په شاید ډراپ شوی دی ډېره مهرباني مولانا طاهر صاحب دومره تفصیلي جواب ورکولو یو ورور پوښتنه کړې ده د داروډۍ نه دی وایي چې زموږ په کلي کې یو کس و او هغه له چې کوم دی ما 2000 روپۍ په دې سبب باندې ورکړي دي چې په صاحب آباد کې یو غریب کس دی هغه له به یې ورکړي
حالانکه هغه دغه پیسې چې کوم دي په هغې باندې کتابونه اخیستي دي او په هغې باندې خرج کړي دي، حالانکه دغه کس په خپله باندې هم غریب دی، خو ما ورته چې کوم دي دغه ویلي و چې یاره د به پلاني کس له زکات ورکوي. نو آیا اسلام دې باره کې څه وکړي؟ ها جو سبزی دی باره کې اسلامي تعلیمات داري چې څوک یو کس د وکیل زکات ادایګۍ لپاره جوړ کړي، لکه د چې وکیل جوړ کړی چې راته زکات فلان کی سړي له صاحب آباد کې ورکا. نو دې باره کې اسلامي تعلیمات داري چې څوک زکات لپاره وکیل جوړ کړي، پیسې غلط زکات ورکړي چې زکات زمانه سیټ نه ادا کا فلان کی سړي له او کس بیا زکات پیسې ځان له استعمال کړي، نو هغه لپاره جایز نه دی، هغه لپاره جایز نه دی. البته دا کولای شي چې هغه غریب نه بل غریب لور کې یا خپل سارانو غریبانو لور کې، لیکن جب داسې نشي کولای چې هغه ځان د پر هغه پیسې استعمال کړي اگر چې هغه د زکات مستحق وي. دغه صاحب آباد کې کوم کس غریب هغه د بکار چې هغه د رسول وي، لیکن چاله چې د پیسې ورکړي دي وکیل جوړ کړل زکات ادایګي، هغه ځان له پیسې استعمال کړل نه خیانت کړل او په ځان لغه د زکات پیسې نشي استعمالول اگر چې غریب دی بلکې دا غیر ادایګي بل فقیر د بکار ده. جی ټیک شو جی، ډیره زیاته مهرباني. ګرانو مینوال تاسو ته دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم، دغه درخواست کوم تاسو ته چې تاسو کله هم کال کوئ ګرانو ملګرو، کوشش کوئ چې تاسو کال راتلو شي یا نیر شي، خو مولانا طاهر صاحب چې کوم دی د تفصیلي جواب کوشش کوي، نو که داسې وي چې د بل ملګري له سوال جواب ورکول وي نو تاسو به منټ یا 1.5 سیکنډ یا دغسې منټ خو وشه بس تاسو لږې په انتظار باندې، نو په هغې باندې به چې نو تاسو خاطر نه درنه دغه انتظار به تاسو کوئ. تاسو اسې نه داسې وایي چې یاره دي بې پروا شوي دي، زما کال چې کوم دی میلاو شوي دي، زموږ سره خبرې کول نه غواړي، هرګز دغه خبره نشته دی، تاسو کال باندې هېر کېږي خو د لږ انتظار نه. بس دا ساعت زموږ سره یو کالر په لاین دی، د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. جی څو خبرې کوئ کوم ځای نه؟ شوکت د ثمرباغ نه. شوکت صاحب ورګلي راته وایي پروګرام کې. جی مهرباني. سوال څه دی ستاسو؟ جی یو سیټ د ډبل بیډ دی، بل سیټ ته کټ دی. جی جی ٹھیک شو جی. بله پوښتنه شته ستاسو؟ ٹھیک شو، ډېره مننه، تشکر جزاک الله مهرباني. جی हाँ जी भाई जी सबसे शौकत भाई ता गुजारिश तारे चरा दुई वॉशरूम ता बदा गलार मन जरा जी और सेट ता बेड पर डबल सेट ता कट पर दे मन के लार दा, लेकिन ये लार साफ सुथरे बागे में आमद रफ्त की, लेकिन ये बे सफा की मंजर पारा शरायतों की और शर्त दारे छे कुमजे के इंसान मुंज की चा मकान की मुंज की कुमजे मन सीधे लगी चा पाक साफ सुथराई नो दुई होजारा खबर चरा आमद रफ्त दा मन की नो बे बकारा चरा आमद रफ्त न रुस्तो दा सफा की कपड़ा पी हुई या बल से पोषा मोशा मन भी साफ छे बे पर पास जाना माजू गोड़ई मुंजू की चलान दे गंदगी में नहीं और फर्श वची अगर नगे से नहीं मतलब से बेरा पास पे जाना माजू गोड़े लान जे वच करे बिल्कुल मुंज अदा की ये मसला दे कि नहीं से सर कवर नहीं से तशवीश ने गई. ٹھیک شو جی. یو بل رور پوښتنه کړې ده او دیو چې زموږ په جماعت کې کاري صاحب دی، هغې له موږ تنخواه نه ورکوو بلکې د زکات په ورځو کې هغې له موږ د زکات پیسې ورکوو. نو دیو چې آیا داسې کول مناسب دي؟ ټیک دي؟ ډېره د افسوس خبره ده که نه چې جماعت کې قاري صاحب د ماشومان دپاره ساتي، لیکن هغه له مهانت تنها نه ورکوي، د هغه هم ضرورت دی، هغه څه مار نه دی چې هغه خاورې خوري یا هغه څه جنه پیری نه لري چې د هغه د بل ځای نه هغه خوراک کوي او ظاهري مواد او غذا هغه دپاره ضرورت نه وي. نو افسوس خبره دا ده چې هغه قاري صاحب په جماعت کې ماشومان ته درس او تدریس په منصب باندې فایز دی، لیکن د هغې باوجود کال کې یا غنمو په موسم کې یا جوارو موسم کې یا د روجو په موسم کې هغه ته زکات ادایګي ورکوي یا نقدیت چې هغه زبرګ راشي یا رمضان میاشت راشي نه هغه کې زکات پیسې وباسي هغه ورکوي. ډېره افسوس خبره ده، پکاره چې مهانت تنها هغه دپاره مقرر کړي. البته که دې نه علاوه د قاري صاحب ها نصاب مالک نه وي او غریب وي نو هغه ته زکات ورکولی شي، لیکن تنها کې په عوض کې زکات ادایګي چې کوم ده هغه درسته نه ده، په عوض او په تنها کې زکات ورکړي هغه نه ادا کېږي. البته تنها نه علاوه د عوض نه علاوه که غریب او مستحق زکات ورکړي نو زکات ادا کېږي. جی ډېره مهرباني مولانا طاهر صاحب. دا ساعت یو کالر په لاین دی، هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. جی خو ګرون مسوک دی د کوم ځای نه؟ رشید د میدان. جی رشید صاحب څه بویل غواړئ؟ جی او جی
جنې ویل چې نه مې د خوښ ښه ښه جي او د جنې جي جي ښه جي لکه دغه بدل چې یو جنې یو کور ته واده شي او دغه کور نه جنې دی بل کور ته راواده شي ٹھیک شو جی تاسو ته جواب ملاویږي جی مولانا صاحب بالکل جنیدی اصل کې بنیادی خبردار چې کومه کې د بالغ الک او د بالغ جنې نکاح سوګي نو پکاردار چې هغه رائے د هغه سوچ کوم دی هغه شامل حال ساتي او د هغه نه پوښتنه وکي مثلا الک دی هغه والدین نکاح کوي او ځکه کې او هغه خو خاندان او مور خپل د پکاردار چې خپل نظر خامخا غمنه مسلط کی ولې چې هغه جنې سره هغه ګران سره بیا د غلط واسطه د هغه ژوند دی ور سره نو مور خپل د پکاره چې هغه خپل زوی نظریه سوچ کوم دی هغه خپل نظریه سوچ سره شامل حال کی او یو سوچ یو فکر سره غوي قدم واخلي دارنګ کوم جنې چې عاقل بالغ وي نو هغه منداره کې خپل نظریه مور خپل الله مسلط کول نه دی پکار چې مور خپل سوي چې موږ خپل ځای کې تاور کو البته د خامخا نکاح کوي نه بلکې بالغ عاقل جنې د هغه سوچ د هغه فکر چې هغه مول پکار دی او د هغه رضامندي چې کوم د حاصلول پکار دی کچا ته جنې داسې وی چې هغه بالغ او عاقل وي او پلار او نکاح هغه نکاح کوي بل څوک نکاح کوي هغه خوشاله نه هغه خوښ نه او دغه باوجود هغه نکاح کوي نه دا انکار وکړي انکار باوجود د دې نکاح پلار کې نو نکاح سره کیږي نه نکاح منعقد کیږي نه ځکه چې باقی عاقل جنې چې هغه خود مختار ده هغه نه پوښتنه کې د هغه رضامندي ضروری ده چې هغه رضامندي اظهار نه کړي او پلار د هغه رضامندي نه بغیر د هغه نکاح یوځای کې کړي هغه نکاح ور سره شوی نه ده نو دغه چې کومه جنې یادې چې د نکاح شوی ده لیکن د دې نکاح شوی ده لیکن چونکی د دې خوښ نه هغه نو کې نکاح داسې شوی چې د ناراضي او د ناراضګۍ باوجود نکاح کړي نکاح شوی نه ځکه چې هغه قبول کړي نه ده جی البته که صورت حال داسې وي چې پلار د دې نکاح کړي او یا دغه وخت کې ناراضه او خفه هغه زه د خوښ نه او الګ خوښ نه او هغه ګرانه خاندان خوښ نه او پلار نه د مجبور شي او د په نکاح باندې رضامندي اظهار کړي او ویلي چې راچرو ټیک ته چې پلار زمانه نکاح کوي هوګه نو بیا د دې نکاح شوی اوس خو صورت حال لاره چې خاون بوله طلاق ورکړي یا به د خپل اخلي د نجات طریقه هم دغه دین علاوه بل نشته دویم دې دا وایي چې بدل کې ګناه شته کنه اصل کې بدل مسله دا چې دا کنه چې د بارے کې د علماء کرام را اختلاف لږ موجود دي او ځنه علماء کرام دې نتیجې باندې رسیدلي دي چې دا ټیک نه جایز نه چنانچه د بارے کې د عرب علماء هم ډېر مختلفې فتوی صادر کړې دي لیکن فقه حنفي سره تعلق لرونکي علماء کرام مشایخ دا فتوا چې بدل جایز دي لیکن هغه کې شرط دا چې هر جنې لپاره ځان ځله مہر مقرر کړي جی ٹھیک ہے ډیره زیاته مهرباني دا سجو کالر په لاین دی سم خبرې کو السلام علیکم السلام علیکم आवाज تاسو سلو دي خیر आवाज تاسو ډیر زیات سلو دی بخنه غواړم تاسو आवाज چې کوم دیغه یو کار کوي اکمل دا خجی مولانا صاحب یو ورور پوښتنه کړې ده دیو چې ما سره چې کوم دی د زکات 1 لک روپۍ وي او ما په غیبه دینی کتابونه په غیبه باندې واغستل نو هغه غو په یو لایبرری کې خو چې د مدرسې طلبه چې کوم دی هغه د دینه پیدو چته کی نو دیو چې آیا داسې ما کړی دی د ما جایز کړی دی مناسب کړی دی نه دی واجب سبزی په دې رقم زکات نه ده کېږي لکه د کتابونو زکات په پیسو باندې اغستې دی به لایبرری کتابخانه کې چې طلبه یا مسلمانان غریبانو وغیرہ د استفاده حاصلې फायदा حاصلې نو په دغه طریقې باندې زکات نه ده کېږي زکات نه زکات کې تملیک چې کوم نه غوړي دی البته دغه کتابونه دی واخلي او غریب او فقیر لا او صاحب نصاب نه غلې ورکی تملیکانه ول ورکی نو بیا به زکات ادا کیږي په دغه طریقه باندې وي چې نه زکات ادا شنه زکات نه دی راشي ځکه چې دای کې تملیک چې مفقود دی تملیکانه نه دی حواله کړی غریب مسکین ته نو لایبرری کې هو دی کې لیکن چې غریب ته تملیکانه دی حواله کړی نه په دی وجه د زکات نه دی ادا شوی جی تاسو ته کله په لاین السلام علیکم السلام علیکم هلو خجی یو بل پښتنه را لګلې د دیو چې زما یو ورور وغه دیوانو مجنونو هغه باندې چې کوم دی د رمضان روزه به هم پغی باندې پرځوي مګر هغه نیولې ناغي مجنونو وېدل نه او دیو چې اوس 2 میاشتې مخکې هغه وفات شوی دی نو دیو چې آیا مونږ به دغه روزو دغه هغه چې کومه
نوی نیولې د هغې فدیه به مونږ ادا کوو په مونږ باندې لازم دی که نه جی وایي سوزي چونکې ورور خو دیوانه وکنه مجنون هغه دماغي توازن چې کوم دی هغه ټیک نه ودو عقل بالغ منه خروجی فرض کی لیکن بقاعده چې عقل برابر وي دیوانه نه وي سوچ برابر وي او پاگل نه وي دماغ برابر وي لیکن چونکې دا خو دیوانه انسان هغه ته روزي او نماز بالکل پته نه لګي دا دیو جنا هغه د سایت نه فدیه ادا کول چې دی هغه واجب نه دي جی ټیک شو جی یو بل پوښتنه راغله دا او دی ویلي دي چې د روزي په حالت کې د انسان چې کوم دی د پخوس زونو نه چې کوم دی سکه کولای شي کنه جنت به اصل کې د پخوس نه سکه کول خو داسې په روزه کې هغه مکروه دي بس اوقات روزه هم فاسدېږي لیکن البته فقهای کرام دا لیکلي چې یو زنانه دا سی چې هغه خوند چې هغه ډېر بد مزاج وي او ډېر سخت طبيعت وي او په وړو خبر باندې لکه سالن ټیک نشو روډا ټیک په خانه کړنو بیا جګړې او لړۍ کې د خپل کور والا سره نو په دغه صورت کې بیبي د پاره خځه د پاره دا خبره جایز ده چې هغه خراس خښونه اوسه کې چې باقي کې کمی او بیشنه نو سکل لګنه پر بلا کرا جایز دي لیکن عام طور باندې چکنا او سی سکل چې کوم دي حرکت نه خلین دي جی یو خور د میدان پښتون را لګلې دی چې بعضی خځې چې کوم دي د کورنۍ ناچاکۍ په وجه باندې چې کوم دي د خاوند د جرګې په ذریعہ باندې طلاق واخلي دی چې آیا دغه طلاق غستون کې چې کوم دی د مہر مطالبه کولی شي کنه دغه زنانه په یو صورت کې تعالی د مہر مطالبه کولی شي په یو صورت کې د مہر مطالبه نشي کولای کنه د مہر مطالبه په صورت کې نشي کولای چې خاوند سره خلوږي ورته وي چې را طلاق در کوم خلت سره کوم لیکن مہر به معافي نو په دغه صورت کې دغه زنانه د مہر مطالبه نشي کولای البته که خاوند سره خلوږي طلاق ورکړي د مہر سره تذکرہ مسکره په کیسو مونږ چې مہر در کوم یا نه دا کوم او طلاق ورکړل نو په دغه صورت کې به زنانه د مہر مطالبه کولی شي او مہر دغه حق ته چې خاوند ولا ورکړي جی دا څه یو کلر په لاندې دا سره خبرې کوو السلام علیکم خیر ده الله کرم ضرور رسول دې رقم زنه عرفان د جندول نه جی جی او ها صحیح شو بل سوال تاسو شته ٹھیک شو جی تاسو جواب ملوي جی مهرباني عرفان نور جی بالکل واحد یوسف جی ډیر افسوسناک خبره ده کنه چې دا نوې نسل دومره خلاف شرع کار کوي او خلاف شرع قدم اخلي او بیا زمونږ ابا اجداد مشران ټول په قبرستان کې مدفون دي مسلمانان په دې کې مدفون دي او دوی په دې مکه باندې ګرځل دا وي قدر قیمت به مسلمانانو انسانانو ماشومانو کشرانو کولو لیکن چې کله هغه د دې دار فانی نه دار بقا طرف ته رحلت وکړو قبرونو کې پریوتل نو بیا نوې نسل چې هغه د پاسه پیګری راګری او ګرځي نو دې باره کې نبی صلی الله علیه وسلم یو فرمان هم دی چې هغه په قبرونو باندې ګرځل او ردل چې کوم دی هغه نه منه فرمایله مسلمان مؤمن لدا په کار دا کغه مؤمن او کغه مسا کغه ماشوم کو غټ وی که هر څنګه چې چې عقل او وسیلت لري پوی لري هغه پر دا حکم دی چې قبرستان کې هغه ګرځي په دې انداز باندې چې قبرستان نو باندې قبر په پاسه پیګ دي او ګرځي په اوړي نو دې باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمان نه چې منه فرمایله اوس د نوې نسل چې هغه د کرکټ ډېر زیات شوقیان دي چې مانځ ورته هم پته نه لګي د اذان نو اورېدو ورته هم پته نه لګي بلکې یو شوق او جذبه دا وي او دې سره کې هغه بیا چې کوم دی قبرستان دغه خیال نه ساتي دارنګ مساجد او خیال نه ساتي او دارنګ مقدس مقامات چې دغه خیال نه ساتي نو ډېر افسوس خبره ده د سمر باغ او د جندول ډېر غیور خلک دی لیکن پته نه لګي چې داسې دوستان به کوم پیدا شي چې قبرستان او عزت او احترام چې کوم دی هغه عمل کوي او د حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نه مخالفت کوي نو سنگین جرم دی ډېر ناروا کار کوي په کار چې مشران د علاقې معزز خلک د دې روکتامو کوي او د دې خبره نه دوی منع کوي جی ډېر مهرباني مولانا تورمان صاحب یو خور پوښتنه کړې ده د تلاش نه دی چې زما نکاح چې کوم دی زما کاکا زوی سره شو 2 کال مخکې او مہر پاغه کې 2 لک روپۍ مقرر شو اوس چې کوم دی زما خاون وایي چې نه دغه مہر چې کوم دی 1 لک روپۍ وي اوس زموږ د دوانو ترمنځ چې کوم دی سو گواه هم موجود نه دی وی په کوم صورت باندې بچ کوم دی په دې کومه خبرې له ترجیح ورکول شي وایي زی صورت حال لاره چې خاوند کې کله چې په مہر کې اختلاف را پیدا شي مثلا لکه موجوده حالات کې اختلاف را پیدا شي ځکه چې دا وایي چې خاوند خزوي چې 2002 کرو مہر مقرر شي او خاوند چې 1 لک مہر مقرر شي نه خځې سره ثبوت شته دلیل شته گواښ شته او نه خاوند سره ثبوت او گواښ شته نو دې باره کې د صورت حال کله را پیدا شي او د خځې خاوند منځ کې د مہر سلسله کې اختلاف را پیدا شي غیر پر اسلامي قانون دار چې بیا په مہر مثل نه فیصله کوي مہر مثل دا چې دغه جنای دغه زنانه د ترورانو د خويندو چې څومره مہرونو او مہر بوله مقرر کیږي جی ټیک شو جی یو بل پوښتنه زموږ سره راغله د یو خور پوښتنه را لګله دی چې د
د روژې په میاشت کې چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام عمره ادا کړې و کنه او دی چې د ادا کړې و نو هغه د روژې مبارکه چې کوم دی کوم ورسو دی ورګه تاریخي روایت دادی کنا وایي سبزی چې نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان کې عمره نه ادا کړې رمضان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم عمره نه ادا کړې عمره نه ادا کړې البته د عمره د اداګۍ په رمضان کې فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی لیکن په رمضان په میاشت کې عمره کړې نه ده جی که تاسو اجازه دي لږ وړه شانتي دمه به واخلو دا نه پس راځو پروګرام ته درن منورو پروګرام به جاری وي اخلو یو وړه شانتي دمه کو په دمه کې ورو خو نات شریف ورو راغی نه پس پروګرام ته بیا راځو چرته مزه زموږ سره اوسئ بس ده پوره یو يكفي جی بس پوره یو نو ولا پوره صاحب کوم خدمات کوي نو خدمات هغه ډېر ضروری دي هغه نه بغیر سیستم نه روانيږي نه چلیږي ځکه چې زنانه دي دغه زنانو کې زموږ میندې خويندې وغیرہ وغیرہ دا چې کله زینو زاره خبره چې هغه کیسز داسې دي کنه چې نارینه هغه نشي ډیل کوله د دې وجه نه د نرسنګ زنانو اهمیت او د هغوی ضرورت به انتها زیات دی نو په کار دارا چې مسلمان هغوی ته د قدر د عظمت په نگاه سره وګوري او چې کوم مسلمان هغوی ته په کم نظر باندې ګوري د حقارت په نظر باندې ګوري د هغه ایمان په خپل ډېر کمزور دی هغه د احساس کمترۍ شکار دی او د هغه عقل کار نه کوي د هغه دماغ کار نه کوي ځکه چې د خپل زنانال ته کې بوزي او نارینه هغه د بچی کیس وي نور مسله یو نارینه راځي هغه چیک اپ وغیرہ کوي د په خپل د بده په خپل صبر وکي او د انتظار وکي او د دغه برداشت کی نشي برداشت کول نه کېده پر دا نرسنګ فیمیل دی کنه چې هغه دغه خدمات سرته رسی او ډېر اهم کار کې ډېر اهم قدم اخلي په کاردار چې هر انسان سره د احساس پیدا شي او هر مسلمان سره د احساس پیدا شي لیکن افسوس ده چې زموږ معاشره کې داسې مسلمانان دي چې هغه د بیر حقارت په نظام باندې ګوري په کم نظر باندې ګوري او ډېر په ادنا نظر باندې ورته ګوري حقیقت دا څوک داسې کار کوي هغه په خپل ناقص العقل له ناقص الفکر دی دا ایمان کمزور دی البته دا په کار دی چې دا نرسنګ چې څومره ونه کی چې د پرده اهتمام وکړي ځکه چې پرده فرض ده قرآني حکم دی د نارینه او زنانو اختلاطي نظام چې کوم د اسلام کې دغه تصور نشته هغه منه دی البته دغه زنانو نه بغیر دا سیستم چلیږي نه په کاردار یو څو زنانه به ډاکټرانی یو څو عالمانی یو څو بسې هر یو فن چې هغه لپاره مختلف نوع انسان نارینه او زنانه چې هغه موجودي معاشره کې نو معاشري نظام چې هغه به روان دوای نو نرسنګ فیمیل نرسنګ چې هغه بغیر دا سیستم چلیږي د دې خدمات ډېر قابل تعریف دي قابل قدر دي او الله جل شانه دی ول استقامت ورګي او د دې خدمات الله جل شانه قبول کی لیکن سوچ دي د حقارت په نظر باندې ګوري دا ډېر غلط کار کوي او ډېر غلط سوچ دی او ډېر غلط فکر دی وي الله دغه ته هدایت وکړي البته نرسنګ سټاف ته فیمیل زما گزارش دی چې څومره کې د پردې اهتمام وکړي جی فکر کوم دا ستر سره یو کالر په لاین دی السلام علیکم خجی یاري کال ډراپ شوی دی یو ورو پښتنه کړي د میدان نه دیو چې که یو کس د نکاح په وخت باندې دا شرط لګی چې زه به د خپلې ښځې د نانو نه په ښځې موار نه یم او په دغه شرن چې کوم دی یو شرط چې کوم دی دا درسته خو که دغه شرط باندې چې کوم دی دغه نکاح وشي نو آیا خاوند چې کوم دی د ښځې د نانو نفقه ذمه دار به وي که نه به وي دا سره یو کالر زموږ سره په لاین دی هغې سره به خبرې کوو دغه سوال جواب به چې کوم دی مولانا صاحب تاسو بیا درکوي السلام علیکم جی ګران ورور مې څوک دی د کوم ځای نه گوهر رحمان خجی هر کلی توجه پروگرام کی خجی جی جی آهو جی جی ښه ټیک شو بله پوښتنه هم شته دی ښه جي تاسو له جواب درکولی کېږي جی جی مهندس
آجی واحد سبزی دیواره کې اسلامي تعلیمات داری کنه چرا که څوک داسې وی چرا چر پکور کې بانګ وی دا بخامخاله علی دا من غلط خبرې دي خود ساخته خبرې دي دین اسلام کې دیواره کې اس قسم داسې اثر موجود نه لري البته دا بل خبره ده چې څوک گاونډیان پړوسیان وی یا بل څوک غوخه د جوړ شي یا کور ولته چرا ستاره بانګ چر بانګ ویلې او الاره ګمنګ په کې غوخه مخ خورو دا بل خبره ده غوخه د جوړ شي لیکن دا خو زیرو سيزونه دي څوک به کله به بانګ وی کله به سګي کله به سګي کله به سګي خپل زبان دي کله الله د تسبیحات بیانې د الله تحلیل بیانې بڑے بیانې هر شی بیانې کنه مختلف انداز کې بیانې نو دی باندې دا خبره چې دا دی بانګ وی د ټایم کې دا به حلالې دا من غلطي خو ساته خبرې دي دې طرف ته توجه نه وکړ او دې ورګه اثر او حدیث دې ورګه نشي دا والا دی جی خجی هغه بل سوال چې کوم دی موږ کړو د میدان نه ورورو وی چې یاره د نکاح په وخت باندې چې کوم دی دا شرط لګول شي چې راځي به خزر نه نه په چې کوم دی د غیزي مور باندې ما دیو چې شرم چې کوم دی دا شرط درست دی کنه دی او که چېرې په دې شرط باندې نکاح وشو نو خاون به د خزر د نه نه په کې زموار وی کنه اجي واهي سبزي دا عمر ډېر غټ دوس انسان یې کنه چې زنانه سره نکاح په دې شرط باندې کوي چې ستا اخراجات به زموار نه ده نه غټ دوس په بیا په معاشره کې سوق وي نکاح خو بالا کوي کنه چې زنانه حقوق ادا کول شي هغه ته مکان ور کول شي هغه ته نان نفقه ور کول شي هغه ته لباس ور کول شي دغه حقوق ادا کول شي نه اله بده نکاح کوي او کنه نان نفقه اخراجات دي نشي برداشت کولای حقوق د زنانه نشي ادا کول نه در پر امریکا حرام نه بداوا کی دا خو ډېر ناپوه انسان او ډېر کم عقل انسان وي چې دا شرط بده نکاح کې لګي چې نکاح حکم هونه کې نفقه اخراجات بزما بزیمه باندې نو چا بزیمه به سره پلار نکاح بزیمه به څو پیدا کوي البته دې باره کې صورتحال داسې دی واحد سبزي چې نکاح کې داسې شرط کله ولګي کنه باقت کې جګه مقتضای عقد خلاف نه شرط بیا ختمي باطل وي او که دا شرط ولګو هم نو دغه شرط وجه نکاح ختمي نه بلکې نکاح به وشي او نه نفقه په خوان باندې واجب او لازم وي جی راست یو کالر په لاین دي السلام علیکم السلام علیکم سلیم شه ها کالر چې زما په خیال ټاپ شوی دی کوشش کوي ګرانو ملګرو تاسو یو ځل بیا د درخواست کوم چې تاسو کله هم کارو کې نو منټ 2 منټه به تاسو خامخا انتظار کوئ په دغه اساس باندې چې دلته کې د بل سوال جواب ورکول کېږي نو تر هغه دمه پورې به تاسو انتظار کوئ په دې باندې تاسو خاطر نه درنوي دا ساتیو کالر په لاین دی سره خبرې کوي کوجی السلام علیکم جی आवाज لکه چوت کې څو سره خبرې کوي رقم زینه امتیاز د کوم زینه لا ارنګنا خجی څه پوښتنه لري جی 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 د روزي خبره کوي تاسو ټیک شو بل سوال مشته وزيفه صحیح خجی وزير ټیک شو جی ډیر مننه مهرباني تاسو ته جواب درکړم جی اصل کې واجب سبزي صورتحال داري کنه چې څوک روزانه سي هغه سحر ټایم کې هغه سحریو کې دا غنرو اذان شروع شي او د اذان په ټایم کې خلاص کا کې او بس کې یا چیز کې نو د روزانه د شوي ځکه چې کله اذان کې هغه لګي چې فجر صادق داخل شي فجر صادق کله داخل شي نو بیا شپه ختم شي نو اذان د وخت نه مخکې نه کیږي اذان نه لګي چې وخت داخل شي د فجر چې فجر وخت داخل شي نو اذان کیږي نو دا رقم چې شپه ختم شي او د خلاص کا کې نو دی وجنه د روزه د نه کیږي قضا به د روزه وروړي او دبل نه داونم چې قابل عظمت او قابل قدر عظمت رفت باندې د خنم دی جی یو کالر بل ملګری هم په لاین دی سره خبرې کوو السلام علیکم دغه ملګری کال چې کوم دغه ډراپ شوی دی یو ورور پوښتنه کړې ده مولانا صاحب د تلاش نه دیو چې یو کس د عرفات په میدان کې د ماښام مونځ ادا کړي او بیا مزدلفه ته لاړ شي اول ته د ماسخوتن مونځ ادا کړي نو دیو چې آیا د دې کس کوم دی د مونځ درست یا نه دی ورکو هیته سبزی اسلامي تعلیمات دادی چې کله عرفات ته لاړ شي او د طلوع لګا د غروب شمس وروسته بیا د روانېږي مزدلفه ته نو دې باره کې حکم دار چې د ماښام مونځ او د ماسخوتن مونځ به په مزدلفه کې دواړه یو ځای کوي عرفات کې منه کوي چې چا د ماښام مونځ په عرفات کې وکړ یا په لارې باندې وکړ او مزدلفه ته نو رسیدل او داغه نه مخکې ماښام مونځ ادا کړ او د ماسخوتن مونځ بیا مزدلفه کې یوازې ادا کړ نو دا مونځ به دوباره راګرځي حکم دار چې د ماښام او ماسخوتن مونځ به دواړه په مزدلفه کې ادا کوي چې کله عرفات کې د غروب شمس روشن ور چې کله ډوب شي داغه وروسته به د حاجیان را روانېږي مزدلفه ته تقریبا چې نیمه یاره غنټه
پکار ده نو بیا به د ماښام نه ماخستن مونځ چې کوم دی هغه مزدلفه کې کوي چا چې تر ماښام مونځه خو دا نه خواسته د غروب شمس نه وروسته به عرفات کې وکړو نو هغه دپاره دا لازم ده چې دغه مونځ بیا د دوباره کوي اعاده به کوي جی یو کالر په لاین دی استاد جی السلام علیکم جی خوب ضرور میں سوک دے رقم دینا معراج رباط جی معراج صاحب سے تپوس بل رہے جی جی پچینو ځنې خلک پچینه چینو باندې یا پوړو باندې چې نو ختم کړي دا څه وایي ها 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 جی بل سوال مشته وسوسه ده غلط راځي جی دا غیر لپاره څه وظیفه غواړي ٹھیک شو تاسو جواب ملوي جی مولانا جی واحد یوسف جی اصل کې د الله جل شانه نمونه غستل بار بار اسماء الحسنا دارنګ چې کوم نه آیات کریمه وغیرہ تلاوت کول بار بار او دغه تعداد شمارل چې ثړی ته شمار تعداد یاد وي هغه انسان ځا تسبیح یا بل شي نو دا هټی خبره ده چې هغه تعداد انسان ته یادېږي لیکن بیا دا خبره چې را وړي یا چینو پاګمنه کې پاګمنه محمد صلی الله علیه وسلم یاد انم راخو چې دغه سمندګړته خو سخت خبرې دغه وجود نشته جی ابراهیم دا دی چې غلط سوچونه راځي نو اصل کې شیطان او نفس د انسان سره دشمنان لګیدل نفس انسان دشمن نه او شیطان هم دشمن نه او دا ډول انسان بس لګیدل چې انسان غلطي مسلمان غلطي او درای راست نه اړي د گمراهي او غلطي لار ته اړي دا دشمنان دي چې کلم درنګي حالات په انسان ته وسوسه سوچونه راځي نو هغه د پاره اوسو عملونه وکړ یو دا چې هغه د پاره پکار دار چې نیکو خلکو صحبت اختیار کړي او د غلطو خلکو سوسایټي او د غوي ملګرتیا بالکل پریری دوا ادریم دا چې هغه د تلاوت د قران مقدس تلاوت کم از کم یو سپاره یعنی مسپاره دی پابندۍ سره اهتمام وکړي او دین علاوه چې کلم سحر پاسي مازه رسول سورۃ یاسین پابندۍ سره دی وي او بل دا چې کلم د دا غلط سوچونه راځي نو پکار د دعوه کې اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم دا وي او دې سره لا حول ولا قوه الا بالله دا وي ان شاء الله امید دې چې دا سوچونه او غلط سوچونه او غلط خیالونه ورته بیان راځي لیکن چې کلم دارنګ غلط خیال راشي غلط سوچ راشي نو انسان له پکار دار چې اختیاري تور باندې هغه خپل سوچ او فکر بل طرف ته واړي او غلط ارادي او غلط سوچ طرف ته خپل خیال کټ کیږي جی دا ساتیو کلر بلای نه جی مولانا صاحب السلام علیکم جی خوب ضرور مسعود دې رقم زنا زاهد صاحب هوښیارین جی څه پوښتنه لرئ ښه جی په موبایل کې چې کوم ډیوایس دی که نه بل څه پوښتنه شته جی تاسو جواب ملوي جی ډېره مهرباني جی جی جنید واحد جی صورتحال داسې کړه چې موبایل کې چې کوم قرآن ډیوایس دی موبایل کې نو قرآن خاطر کې موجوده مصحف چې هغه بده کې نه دی لیکن تور خیالي سيزونه دي کنه خیالي سيزونه دي اکثر سيزونه دي مثلا کې تلاوت چې کوم د قرآن مصحف دی په هغه کې تلاوت کول او هغه ته توجه هغه منظر چول هغه غزل مقام لري هغه مقام لږ زیات دی لیکن چې خدای نه خاصه کې انسان د صورتحال سره مخامخ چې مصحف قرآن باقاعده موجود نه او د موبایل رواړې په کې تلاوت خپل جاري ساتي نو ته په دغه صورت کې هم د تلاوت ثواب مکمل ملوي جی مولانا صاحب جی دې سره ریلیټډ یو خبره کول غواړم